د سرپل ولایت په صیاد ولسوالۍ کې جنګي وضعیت حاکم دی. د سرپل ولایت سیمې چارواکي وایې طالبانو د صیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ نورو سیمو ته خپلې حملې غځولي دي. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله اماني ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو 3 ورځو راهیسې په صیاد ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. بخش‌هایی از میرزا اولنګ برای بار سوم به دست دشمن سقوط کردن. نیروهای نظامی ما در ساحه حضور دارند. هنوز هم بخش‌هایی از میرزا اولنگ به دست نیروهای امنیتی است. در درگیری که در چند روز گذشته و همین شب گذشته هم بین نیروهای امنیتی و دشمن در ساحه میرزا اولنگ و بخش از مناطق ولسوالی صیاد جریان داشت. در حدود 10 نفر از دشمن از بین رفته که جسد چند تنشان به ساحه نبرد باقی مانده و حدود 6 نفر اونا زخمی داره. ما هم متاسفانه 1 نفر از پلیس های محلی ما شهید شده و 2 نفر دیگه ما زخمی داریم. خو په ورته وخت کې د 209 شاهین قلو اردو مطبوعاتي دفتر تېره شپه ناوخته په یو خبري کنفرانس کې د میرزا اولنګ سیمې په اړه هغه واضح رد کړی چې ګواکې یاده سیمه وسلوال طالبان نیولې ده او په خبره یې ډېر ژر به اوسني وضعیت کې بدلون راشي. د یادونې وړ ده چې دا درېیم ځل دی چې د صیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه د وسلوال طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.